چې لوبې ستا په ماتو بنګړو یار سړی کوي چې لوبې ستا په ماتو بنګړو یار سړی کوي د دې نه بلا بل څه ښکلی کار سړی کوي او چې ټول عمر په دغه کیفیت کې سړی تیر کي چې ناست وي په ګودر ستا انتظار سړی کوي اول دې د خپل زړه نه ښه په صدق تپوس وکړي اول دې د خپل زړه نه ښه په صدق تپوس وکړي نو بیا دې د سړي سره اقرار سړی کوي او یا دې پسې اقبال شاکر صاحب وایي چې لمبه د خپل احساس په سرو ورونو کې پراته دي دا چا ویل چې یاران په شنو خالونو کې پراته دي او زمونږ بچي زمونږ د روایت نه خبر نه شو ناشنا ناشنا شیزونه مو کورونو کې پراته دي او یا دې پسې اقبال شاکر صاحب وایي چې د زړه او ذهن په خپلو کې سلا نه راتله هره پیره به داسې تله لکه چې بیا نه راتله او زه به د مینې په خبرو ولې نه پوهېدم ماله به ولې ستا د سترګو نه حیا نه راتله او یا دې پسې وایي چې زی خو سرونه به مو پرېږي که نه زی خو سرونه به مو پرېږي که نه چې د یوې نه ورته دوه ووایو او که ښه خبره موږ کولی نه شو د چا خبرې ته به ښه ووایو او دې پښتنو ته به ړانده ووایو او دې پښتنو ته به کاڼه ووایو او د پښتنو په ککرو کې څه دي او بوسو ته څنګه به مازغه ووایو او یا دې پسې اقبال شاکر صاحب وایي چې فکر به هر وخت لیونی ساتي او د زړه په زور به ځان ژوندی ساتي که د منزل ارمان په زړه کې دي وي ځان به له نورو ګړندی ساتي ولاړ شه سلور کنج دنیا وګوره خو ګریزان به پېښوری ساتي او شاکر کار څنګه دی ستا شاکر دی په لیونو کې به دې ساتي ډېر زیاته مننه ټولو ملګرو تر شاکر صاحب دغه کلامونه ډالۍ